د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. په دغه ویډیو کې د ملي لوبډلې د نوي کپتان ګلبدین نایب په ژوند او کرکټ باندې غږیږو، خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ ربیل نښان ووهئ ترڅو زموږ د هرې ویډیو په هکله معلومات درکړل شي. د ګلبدین پوره نوم ګلبدین نایب دی. هغه د 1991 میلادي کال د مارچ په 3 نیټه زیږېدلی او اوس مهال 28 کاله او 140 ورځې عمر لري. ګلبدین نایب د لوګر ولایت د نایب خیلو اصلي اوسیدونکی دی، خو اوس مهال کابل ولایت سلیم کاروان کې اوسیږي. نایب د خپل ژوند ډیره برخه د پولي ورهاخوا کچهګړۍ کې تیره کړې، ښوونځی هم هملته لوستی او وایي کرکټ یې له ماشومتوبه هملته په کچهګړۍ کې پیل کړی. دغه مټور ځوان له ډېرو ستونزو، کړاوونو او اقتصادي مشکلاتو زغملو وروسته تر دې ځایه رارسېدلی. ګلبدین نایب خپله لومړۍ لوبه په 2008 میلادي کال کې په جرسي کې د جاپان پر وړاندې ترسره کړې وه. هغه که څه هم د ملي لوبډلې سره له نږدې 11 کالو راهیسې مل دی، خو د افغانستان لپاره یوازې 52 ورځنۍ او 38 شل ورځې لوبې ترسره کړې، چې وخت ناوخت به د نوموړي کریر د یو شمېر مصلحتونو او ناانصافیو ښکار کېده. ډېر وخت به له لوبډلې کېنول کېده او خلکو به د ده لپاره انصاف غوښته، چې ډېره لږه موقع به هم په لاس ورغله، ښه استفاده به یې ترې کوله. نایب د پوره غړیتوب لرونکي هیواد څخه د افغانستان لومړي سیریز ګټلو کې پوره رول لوبولی و او یوه ناممکنه لوبه یې په خپل شانداره اننګز افغانستان ته ګټلې وه او یو ځل یې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان لوبډله د نړیوال ریکارډ څخه د انګلند لوبډلې پر وړاندې ژغورلې وه او بهترینه اننګز یې ترسره کړی و. ګلبدین نایب په نړیوالو لوبډلو کې سویلي افریقا لوبډله خوښیږي او په نړیوالو لوبغاړو کې بیا جک کلیس او هاشم امله خوښیږي. په افغان لوبغاړو کې محمد نبي او سمیع الله شینواری نږدې ملګري دي. هغه په لوبډله کې د لوبغاړو په هکله وایي چې شوخ لوبغاړی شهزاد او عجز او ارام لوبغاړی سمیع الله شینواری دی. د نایب په رنګونو کې آسماني، تور او سپین رنګ خوښیږي او په خوړو کې افغاني خواړه ډېر خوښیږي. ګلبدین نایب ډېرو هیوادونو ته سفر کړی، خو وایي مالدیف هیواد ښایسته او چکر لپاره ښه ځایونه لري. ګلبدین نایب 4 وروڼه لري، واده یې کړی او یو زوی لري چې ابوبکر نومیږي. د ګلبدین نایب په کورنۍ کې بل کوم څوک کرکټ نه کوي او په ټوله کورنۍ کې یوازې دی کرکټر ده. هغه د کرکټ ترڅنګ د باډي بیلډینګ ډېر مینوال ده او ښه فټ باډي هم لري. هغه ځوانانو ته پیغام لري چې د بدن ښکلا یا باډي بیلډینګ ورزش وکړي. نوموړی زیاتوي هر څومره چې یو کس جسمن جوړ وي هغومره به منټلي هم جوړ وي. ګلبدین نایب تازه د ملي لوبډلې د کپتان په توګه اعلان شوی. نایب وایي که څه هم په نړیواله سطحه یې کپتاني نه ده کړې، خو په داخلي کرکټ کې د کپتانۍ تجربه لري او زیاتوي چې په ملي لوبډله کې د سینیر لوبغاړو لکه اصغر افغان، محمد نبي او راشد خان شتون د کپتانۍ ډاډ ورته اسانه کړی. ګلبدین نایب د ملي لوبډلې لپاره ټولې 52 ورځنۍ او 38 شل ورځې لوبې ترسره کړې. د ملي او الف لوبډلې ترڅنګ په یو شمېر تجارتي لیګونو کې لکه APL، BPL، T10 کرکټ لیګ، د اماراتو لوبې او دغه راز نورو تجارتي لیګونو کې هم برخه اخیستې. دا وه د ګلبدین نایب ژوند او کرکټ ته لنډه کتنه. ستاسو په نظر آیا ګلبدین نایب به د یو ښه لوبغاړي ترڅنګ یو ښه لوبډل مشر هم وي او که نه؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.